أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل الله أن يهدينا سواء صراطه المستقيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، تاسې پوهیږئ چې زه ولې دغه اوسنۍ فتا ټیپوم؟ ځکه دا خبره د هیچا څخه پټه نه ده. موږ ټول وینو او ګورو چې د دنیا خلق هر یو په خپل کار کې سرګردانه دي. تجارت، نوکري، د نفس فکر او دنیوي کشالۍ یې د لږ وخت دپاره هم د بزرګانو، نیکانو او عالمانو وناستې ته نه پرېږدي، او نه د چا دونه وس رسېږي چې د دیني مدرسو د تعلیم او تبلیغ په درسو کې یا د عالمانو د وعظ او نصیحت په مجلسو کې ګډون وکړي. د یوه طرفه د علم سره محبت نشته، او د بله طرفه د ټولې ورځې د ستړیا په خاطر د علمي او تحقیقي بحثو او غټو تاریخي کتابو د کتلو او ویلو، په هغو د عمل کولو او د الله عز وجل و طرف ته د مخ اړولو موقع چاته په لاس نه ورځي. د مکتبو او فاکولتو شاګردان، د سرکاري دفترو موظفین او مامورین د خپل آزاد ماحول او رنګینې معاشرې په رنګ سوي دي. صرف د ذهني عیاشي او خوند اخیستلو دپاره بېهوده قصې او مجلې، ډېر ضرري او د خطرو ډک کتابونه یا رسالې په خوند او مزه سره مطالعه کوي، چې په حقیقت کې دغه خلک یوازې د خپل ځان نه بلکې د ټوله قوم او ملت د تباهۍ او بربادۍ مسؤله دي. د یوه طرفه د آزاد او شهواني خیالاتو، د بې حیایي او بېدینۍ څخه ډک کتابونه هره ورځ په ډېر شمېر سره چاپېږي، په زور او شور سره نشریږي. د بله طرفه د هغو په مقابله کې د بدۍ د مخنیوي او د نیکیو د خپرولو کار د نیژي په ګام سره روان دی، ځکه چې زموږ علمي او تحقیقي مرکزونه، د مطالعې او خپرونو ادارې، د تعلیم او تربیې ځایونه، حتی د تعلیمي نصاب شعبې په داسې کارو مشغوله دي چې هلته د باطن په اصلاح، د عبادت په ذوق، د عمل په شوق، د الله عز وجل د رضا، د ژوند په فکر، د آخرت په ذکر، د اخلاقو په سمولو، د همت پر زیاتوالي هیڅ نظر نشته. حال دا چې اصلا دغه خبرې د تعلیم مقصد او د شریعت روح بلل کېږي. نو ځکه عام خلک، حتی د دنیوي علومو پوهان، د خپل رب او دین د عظمت او حکمت څخه بې خبره دي، او د اسلامي احکامو په متعلق قسم قسم افکار او تشویشات ورته پیدا کېږي. خاصتا هغه خلک چې په کفري ملکو کې د یهودو او نصاراو د معاشرت تر تاثیر لاندې ژوند کوي، خپل رب، خپل دین او خپل آخرت ځینې هیر دي. او نن ورځ د ډیرو مسلمانانو د زړو څخه د الله عز وجل بیره وتلې ده، او د بیرې په عوض کې یې بې ځایه امیدو په زړو کې ځای نیولی دی، چې دا عینا غفلت دی. دا خو پرېږده چې دوی په خپله په دغه امیدو ځان خطا باسي، بلکې نور بې خبره ځوانان او نوی نسل هم په دغه بې پروا ژوند او خطا ایستونکو خبرو پر ګناهو دلاوره کوي. راسئ چې کیسه واورو او بیا به د واقعي مسلمانانو او دغه مغروره ډلې، خطا وتلې ډلې په فرق پوه سو.
او په همدغه مناسبت به د دغې فتې نوم د الله عز وجل څخه بیره کښېږدو. ورونو، نن ورځ ډېر داسې خلک شته چې د ګناهو او معاصیو په کولو کې ډېر دلاوره او بې پروا وي، د فرائضو او واجباتو په ادا کولو کې کهاله او ټنبل وي. کم وخت چې یوه کبیره ګناه وکړي داسې ورته معلومیږي لکه یو مچ چې یې پر پزه کښېنستی او فقط د لاس په اشاره سره یې په هوا کړي. دغه خپله لو ګناه ډېره سپکه ور معلومیږي. چې لمونځ پرېښاوه وخاندي، چې یو حرام کار وکړي په خوشحاله او بې پروا وي، که د واجباتو په ادا کولو کې غفلت ځینې کېږي لکه هیڅ بد کار چې یې نه وي کړی. مګر که د حکومت د مقرراتو څخه یو مخالف کار ځینې پېښ شو، د دفتر یا فابریکې د امیر د امر څخه مخالفت وکړي او یا یې د یو بل داسې چا د امر څخه مخالفت وکړي چې وده ته یو تکلیف ورکولی شي، دلته نو خبره ډېره درنه او بیره یې ډېره زیاته وي. که چیرې بیا پرده د یو بشر د طرفه د کمې جزا امر صادر شي، دلته نو د بیرې او خفګان څخه د شپې خوب نه ورځي. مګر که دغه سړی د الله عز وجل په عذاب سره وبېرول شي، هېڅ پروا یې نه کېږي. ستا د چپولو دپاره په جواب کې درته وایي الله غفور او رحیم دی. دا ولې؟ ځکه د دغه انسان زړه د الله عز وجل د بیرې څخه خالي دی، د الله عز وجل څخه نه بیریږي. ورونو، هغه شی چې نن ورځ د ډېرو خلقو د زړو څخه وتلی او ایسته سوی دی، هغه د الله عز وجل څخه بیره ده. الخوف من الله جل جلاله. ته بیا وینې چې دی حرام کار وکړي او بیا په ډېره بې پروایي وایي استغفر الله، یا وایي الله غفور او رحیم دی. نه د ده زړه پښیمانه وي او نه سترګه اوښکو تویوي او نه د ننه په زړه کې د الله عز وجل څخه بیره وي. دا ولې؟ ځکه دی د الله عز وجل څخه نه بیریږي. الله عز وجل د خپلو مؤمنو بندګانو صفت کوي او د سورة النور په 46 او 47 نمبر آیاتو کې فرمایي فی بیوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. یعنی په هغه کورو کې، ورونو د کورو څخه مقصد مساجد یا مسجدونه دي، نو په هغه کورو کې چې الله عز وجل حکم کړی دی چې لوړ دې کړل شي، یعنی پاکي او تعظیم دې وکړل شي، او په دغه کورو کې د الله عز وجل نوم یادېږي، او په دغه کورو کې لمونځ کوونکي سهار او ماښام د الله دپاره تسبیح وایي. نو بیا رجال لا تلهیهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. په دغه کورو کې داسې خلق دي چې تجارت، خرید او فروش دوی د الله عز وجل د ذکر او یاد څخه نه غافلوي، د لمانځه د ادا کولو، د زکات د ورکولو څخه په دنیوي مشغولتیا نه مصروفه کېږي. ورونو، تاسې پوهېږئ چې دغه خلق ولې په مساجدو کې ناست تحلیل او تکبیر وایي، لمنځونه ادا کوي، زکات او خیراتونه ورکوي؟ د دې پوښتنې جواب الله عز وجل فرمایي یخافون یوما تتقلب فيه القلوب والابصار. ځکه دوی د هغې ورځې څخه بیریږي چې په هغه ورځ کې به زړونه او سترګې د ډېرې بیرې په سبب مضطرب او ناقراره وي. چې د دغه مبارکو آیاتو د ترجمې خلاصه داسې بیانولی شو. الله عز وجل د خپلو مؤمنو بندګانو صفت کوي او فرمایي په مساجدو کې عبادت کوونکي بندګان ناست دي، سهار او ماښام د خپل رب تسبیح وایي، د دنیا کاروبار او نفسانی خواهشات یې نه د تسبیح ویلو څخه، نه د لمانځه د ادا کولو څخه، نه د زکات ورکولو څخه منع کوي، او پر دغه ټولو څو کارو سربیره بیا هم د هغې ورځې څخه بیریږي چې په هغه ورځ کې به سترګې او زړونه مضطرب او وارخطا وي، چې دا د قیامت ورځ ده. خو متاسفانه موږ چې نه مطاعت او عبادت کړی دي،
نه مو د ګناهو او معاصیو څخه مخ ګرځولی دی، بیا هم پوره دلاوره او بې پروایو. ورونو، یو وخت مې و یو چاته د یو ناجایزه کار تر کولو وروسته د قبر او آخرت د عذاب خبرې شروع کړې، خو ده د پوره خبرو تر اورېدلو د مخه ویل وروره دا شیان د کفارو دپاره دي، زموږ مسلمانانو دپاره هیڅ نشته، الله غفور او رحیم دی. سبحان الله. موږ دغه کږو افکارو او شیطاني غرور د خپله دینه لرې کړي یو، که نه تاسې د سلف صالح و ژوند او بیرې ته وګورئ. امام احمد رحمه الله د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي، وایي حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یوه ورځ یوه باغ ته ورننوتی، ویلې ده چې یو مرغه د یوې درختې په سایه کې ناست دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د غم او حسرت یو اوږد سوړ تر خوله راویستی او بیا یې وویل څونه بختور او د ښه نصیب خاوند یې ای مرغه، د درختې څخه خوراک کوې او د درختې په سایه کې ژوند کوې او بیا مرې، خو حساب نه در سره کېږي. کاشکې ابو بکر هم ستا په مثل سره وایي، یعنی پس له مرګه حساب نه ورسره کېدلی. ورونو، دا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شاهدي سره پس له رسول الله تر ټول امت ښه او بهتر دی، او دا یې د قیامت د ورځې او حساب څخه بیره وه. همدارنګه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یوه ورځ په یوه مجلس کې ناست و. د مجلس د حاضرینو څخه یوه نفر وویل زما دا نه ده خوښه چې د اصحاب الیمین څخه سم، بلکې زه غواړم چې د مقربینو څخه سم، ځکه مقربین تر اصحاب الیمین په درجه کې لوړ دي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جلیل القدر صحابي او د لوړې درجې د اصحابو څخه دی، وویل زه بیا وایم دلته په دې مجلس کې یو سړی دی چې مقصد یې خپل ځان دی، دلته په دې مجلس کې یو سړی دی دا یې خوښه ده چې مړ سوی وای بیا نه را ژوندی کېدلی، یعنی زما دا خوښه ده چې کوم وخت مړ شم بیا د حساب دپاره نه سم را ژوندی، او دا مې خوښه ده چې زه یوه درخته وای او بیا د نورو درختو پر قسم وچه سوی او هلاک سوی وای، او د قیامت په ورځ د الله عز وجل په حضور د حساب دپاره نه را ژوندی کېدلی. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. ورونو، د قیامت ورځ هغه ورځ ده چې د هغې په یادولو به زموږ سلف صالح یعنی پخوانیو څو خلقو به ژړل، او کم وخت چې به یوه د دغه څو خلقو څخه د خوب اراده وکړه د دغه ورځې د بیرې څخه به خوب نه ورتلي. الله عز وجل د دغو خلقو حال بیانوي او د سورة سجده په 14 نمبر آیات کې فرمایي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یعنی د دوی بغلونه د خوب د بستره لرې کیږي او دوی په داسې حال کې خپل رب ته دعا کوي چې د قهر څخه یې بیریږي او د رحمت یې امید لري. خوفا وطمعا، بیره د قیامت د ورځې د حساب څخه او طمع د الله عز وجل د رحمت. د قیامت ورځ هغه ورځ ده چې د هغې ورځې په یادولو به زموږ سلف صالح ژړل. ځینې پخوانیو خلقو لیکلي دي چې موږ د حسن بصري او عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنهما په مثل بیره په هیڅ چا کې نه دی لیدلې، دونه ډېر بیرېدل لکه اور چې فقط د دوی دپاره پیدا سوی وي، بیره یې دونه ډېره وه لکه دوژخ چې فقط د دغو دوو تنو دپاره جوړ سوی وي. یو څه سړي د مخه تر مرګ ډېر شدید ژړل، مور چې د ده ژړا ولیدل هغې هم ورسره ژړل. سړي ویل مور ولې ژاړې؟ ښځې ویل زویه ستا د ژړا په سبب در سره ژاړم. سړي ویل مګر زه خو د قیامت په ورځ د الله عز وجل په حضور کې د درېدلو د بیرې ژاړم، بلکې ځینې ښه او صالحه خلق لکه سفیان او داسې نور کم وخت چې به د دوی په حضور کې د مرګ او قیامت بیان وشو د ډېرې بیرې څخه بیا حیا دې وي د بولو په عوض کې وینې بهېدې. مګر ای مسلمان ورونو، موږ ته څه پېښه ده؟ زموږ څخه یو نفر حرام کارونه کوي، په بدو فعلو اخته وي، ځینې بیا هغه لوی لوی ګناهونه کوي، خو خبره ډېره سپکه ورته معلومیږي.
لکه هیڅ چې نه وي کړي. دا ولې؟ ځکه د ده په زړه د الله عز وجل بیره نه ده ننوتلې. مسلمان ورور، په هفته کې 3-4 واره د سهار لمونځ درڅخه پاته کېږي. ساز او موسیقي ته غوږ نیسې، ګای غیبت هم کوي او داسې نور ګناهونه درڅخه پیښیږي. خو د دغه ټولو خرابیو په اخر کې وایه زما رب غفور او رحیم دی. بیا هم واوره د سلف صالح احوال واوره چې د الله عز وجل څخه څونه بیرېدل. حسن بصري رحمه الله وایي اورېدلي مې دي، راته ویل سوي دي، روایت راته کړه سوی دی چې هلته په قیامت کې یو سړی پس د 1000 کلو د اور څخه را ایستل کېږي. یعنی یو سړی 1000 کاله په اور کې تیر کړي او بیا د اور څخه راویستل شي. نو حسن بصري رحمه الله به ویل زما دا خوښه ده چې زه دغه سړی یم. یعنی خپل حال او ګناهو ته چې ګورم په عوض د دې چې همیشه په اور کې پاته کېږم، دا مې خوښه ده چې فقط 1000 کاله په اور کې تیر کړم او بیا راویستل شم. دا د صالحه بندګانو بیره وه. مګر زموږ او ستاسې څخه یو څوک چې اقلا 5 لمونځونه یې هم په مسجد کې نه وي څنګه د خپل ځان ضمانت کولی شي؟ حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې د مسجد لمونځ بې له منافقه بل چا نه پرېښاوه. د سهار ولمانځه ته به منافق نه حاضرېدی او هغه کسان چې 15 لمونځونه یې په جماعت ادا کول هغه به هم پر خپل ځان د نفاق څخه بیرېدل. مسلمان ورونو، آیا زموږ او ستاسې په زړو کې هم دونه بیره شته چې پر موږ لازم حقوق ټوله ادا کړو او د شپې لمونځ وکړو او بیا هم د الله عز وجل څخه وبېرېږو؟ عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وایي هره شپه چې به تېره شوه په سهار کې به اول د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها و کور ته د سلام او خبر اخیستلو دپاره ورتلم. یعنی زما دا عادت و چې هر سهار تر لمانځه وروسته اول هغه کور چې زه به د سلام او خبر اخیستلو دپاره ورتلم هغه د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها کور و. تاسې ته معلومه ده چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما خاله وه. عروه ابن زبیر د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه کشر ورور دی. نو عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وایي یوه ورځ د عایشې رضی الله تعالی عنها و کور ته د سلام دپاره ورغلم. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ولاړه وه، لمونځ یې کاوه او ژړل یې او په دغه ژړا کې د الله عز وجل دا قول وایه فمن الله علینا ووقانا عذاب السموم. عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وایي زه ورته ودرېدم او دا رضی الله تعالی عنها دغه آیات په تکرار سره وایي او ژاړي. دوهم، درېیم، څلورم، پنځم او څو واره نور یې تکرار کوي او ژاړي. ما د ځان سره وویل چې زه به ولاړ سم او هغه خپل پلانی کار به وکړم، بیا به ورته راسم. غواړي چې فقط د حال پوښتنه یې وکړي. نو وایي ولاړم، هغه خپل کار مې اجرا کړي او پس د څه وخته بیا ورغلم. ومې لیدل چې دا رضی الله تعالی عنها پر هغه لمانځه ولاړه ده او هغه آیات په هغه شوق او ذوق په هغه سوز او ګداز په ژړا ژړا وایي رضی الله تعالی و ارضاها. دا څوک وه؟ صدیقه بنت صدیق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه ام المؤمنین، هغه چې په قرآن مجید کې د دې د عفت او پاکۍ په باره کې آیاتونه نازل شوي دي او د قیامت تر ورځې به تلاوت کېږي. نو ای هغه څوکه چې همیشه په لهو او عبث مشغول یې او بیا د الله عز وجل د رحمت امیدواره یې، په هفته کې دې څو واره په لمانځه کې ژړلي، د قرآن مجید تلاوت څو واره ژړولی یې، په هفته کې دې یو وار د الله عز وجل د بیرې یا شوقه ژړلي دي، یو وخت دې په دغسې حضور او خشوع سره لمونځ ادا کړی دي. محترمو اورېدونکو، ډېر صالح خلق داسې وه چې شپه به په ژړا او لمانځه تېره کړه او په سهار کې به د خپل رب څخه پر خپل قصور او کوتاهۍ عفو او بخښنه غوښته. الله عز وجل د سورة الزاریات په 19 او 18 نمبر آیاتو کې فرمایي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. یعنی دوی به د شپې لږ بجېدل، د شپې ډېره حصه به
په عبادت تېرول او په سهار کې به د خپل رب څخه د مغفرت غوښتنه کول. د شپې ډېره حصه به د الله عز وجل په عبادت تېره کړه او د شپې په آخر کې د سهار په وخت کې به د خپل قصور بخښنه غوښته او ویل به الهي ستا د معبودیت حق نسو ادا کولی، هغه قصور او کوتاهۍ چې زموږ څخه واقع شوي دي په خپله مهرباني او مرحمت یې را معاف کړه. د عبادت په ډېروالي نه مغروره کېدل، بلکې څونه چې به په عبودیت کې ترقي کول په هغه اندازه به خوف او بیره زیاتېدل. وبالاسحار هم یستغفرون. ایا ته پوهېږې چې په څه سبب او د څه شي څخه به بخښنه غوښته؟ پر خپل هغه قصور او کوتاهۍ به بخښنه غوښته چې د شپې په لمانځه او عبادت کې ځینې پېښ شوي وه. دا استغفار یې په دې سبب نه و چې د سهار د لمانځه دپاره یې امادګي نه درلوده، یا دا چې په شپه کې ګناهونه ځینې پېښ شوي وه، یا دا چې شپه یې په فلمو او سازو تېره کړې وه. یا والله ټوله شپه به په عبادت او لمانځه تېره کړه او په سهار کې به عفو او بخښنه غوښته. الله عز وجل د سورة المؤمنون په 80 نمبر آیات کې فرمایي والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. یعنی هغه کسان چې ورکړه کوي، زکاتونه او خیراتونه ورکوي، حال دا چې د دوی زړونه بیریدونکي وي، بېشکه چې دوی خپل رب ته ورتلونکي دي. ورونو الله عز وجل په دغه آیات شریف کې د هغه مسلمانانو حال بیانوي چې د خپل مال څخه زکاتونه، خیراتونه او صدقې ورکوي او پر دغه صالحه اعمالو سربیره د دوی زړونه په بیره او پریشانۍ کې وي چې آیا دغه عمل به مو قبول شي که یا؟ ورونو دلته به یو څوک دا فکر کوي چې شاید دا خلک غله، خماربازه، شرابخواره یا زناکاره وي چې د خیرات او صدقو پر ورکولو سربیره بیا هم ډېرېږي، لکه څرنګه چې حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها هم د دغه آیات په ترجمه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دغه پوښتنه وکړه او ویل یا رسول الله ایا دغه کسان هغه څوک دي چې غلا کوي، زنا کوي، شراب څښي؟ نو د الله عز وجل څخه بیریږي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل لا یا ابنة الصدیق، بلکې دوی هغه کسان دي چې لمنځونه کوي، روژې نیسي، صدقې او خیراتونه ورکوي او بیا هم بیریږي چې د دوی څخه به قبول نسي. حدیث یعنی د دوی بیره دا ده چې په ورځ د قیامت به راسي او د دوی دغه صالح اعمال به هباء منثورا وي، پاشل سوی ګرد یا وړي، یعنی عبث او بېهوده به وي. دوی به وایي یا رب زما لمنځونه، زما روژې، زما خیراتونه، زما حجونه او عمرې، خو الله عز وجل به دغه د دوی اعمال هباء منثورا، عبث او بېهوده ګرځولي وي. تاسې پوهېږئ چې ولې دغه اعمال عبث او بېهوده ګرځي؟ ځکه هلته نور داسې اعمال شته چې دغه ښه عملونه عبث او بېهوده ګرځوي. ته دا فکر مه کوه چې یو ښه عمل وکړې بس نو خبره خلاصه شوه. یا والله مشکل او پوره مشکل دا دی چې دغه خپل ښه عمل تر هغه وخته وساتې چې د الله عز وجل سره ملاقات کېږي. ایا تا ته دا نه ده معلومه چې هلته نور داسې اعمال شته چې په هغو سره دې دغه ښه عمل محوه کېږي؟ چې د هغو د جملې څخه یو دا دی چې د الله عز وجل د محرماتو مرتکب سي، د خپل رب تر سرو اشارو تیر سي، د کم کار څخه چې منع سوی یې هغه وکړي. مثلا کم وخت چې په خپل کور یا خپله کوټه یا خپل موټر کې یوازې سي او یا خارجي ملکو ته په سفر ولاړ سي او بیا نو د الله عز وجل د طرفه منع سوي او حرام کارونه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دغه نافرمانی ستا ښه عملونه عبثوي، ستا لمونځ، ستا روژه، ستا صدقه، ستا حج او ټوله نیکي په دغه ناروا اعمالو سره عبث او بېهوده ګرځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د نصاراو یو راهب ولیدی. ورونو راهب د نصاراو هغه عابد ته ویل کېږي چې د دنیا سره یې علاقه قطعه کړې وي او ټول عمر په عبادت سره تیروي، خو د دوی دغه عبادت
پر ضلال ګمراهۍ او باطله طریقه وي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو راهب ولیدی چې پر شکل او چهره یې د عبادت علامې ښکاره وې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وژړل. یو چا ورته وویل یا امیر المؤمنین ولې ژاړې؟ ده رضی الله تعالی عنه وویل د الله عز وجل هغه قول را په یاد سو چې فرمایي عاملة ناصبه تصلى نارا حامیه. یعنی څونه ډېر خلق دي چې په دې دنیا کې کوښښونه کوي، زحمتونه او تکلیفونه وړي تر داسې اندازې چې ستړي او ستومانه شي، خو د آخرت په ورځ و ډېر ګرم اور ته ورننوځي. خسرت دنیا والآخرت وه. یوه ورځ عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه و یو چاته یو درهم په صدقه کې ورکړي. د ده زوی ورته وویل تقبل الله منك یا ابي، ای پلاره الله دې دغه صدقه در څخه قبوله کړي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل ای زوی که زه پوه شم چې الله عز وجل زما څخه یوه سجده قبله کړې ده یا یې د یوه درهم صدقه را څخه قبوله کړې ده نو تر مرګ هیڅ شی نه وي راته خوښ. یعنی که زه پوه شم چې الله عز وجل زما څخه د یوه درهم صدقه قبوله کړه یا یې یوه سجده را څخه قبوله کړه په دغه وخت کې مې مرګ تر هر څه خوښ دی. یعنی په دې خوښ یم چې په دغه وخت کې د الله عز وجل و حضور ته ورسم. حسن بصري رحمه الله وایي مؤمن ښه عمل او بیره سره یو ځای کوي او کافر بد کارونه او امان سره یو ځای کوي. ویل کېږي چې ابراهیم ابن ادهم رحمه الله غوښته چې حمام ته ورشي، خو حمامې ورته وویل پیسې راکه بیا ننوځه. ابراهیم رحمه الله وژړل او ویې ویل کوم وخت چې د شیطان و کور ته بې له اجورې یا پیسې اجازه نه راکول کېږي نو د انبیا او صدیقین و کور ته به څنګه بې توشې او ښه عمله پرېښول سم چې مقصد یې جنت و. نو ورونو تاسې فکر وکړئ نن ورځ د شیطان کور او د فسق او فساد و ځای ته چې سینما ده بې له پیسو نسي ورتلای و جنت ته چې د الله عز وجل د بې مثله نعمتو ډک دی، د انبیا صدیقینو او شهداو ځای دی، بې ښه عمله ورتلای شي؟ شیطان دې په دغه خطا باسي چې الله غفور او رحیم دی او خپل کارونه در باندې کوي. د الله بندگانو باید د خپلو ځانو سره صادقه واوسو. اول به موږ خپل عملونه او بیا د هغه صادقه او مخلصه بندگانو عملونه په ترازو کې سره کښېږدو. خپل عبادتونه او د هغو عبادتونه به د عدل په ترازو سره قیاس کو او بیا به د الله عز وجل څخه زموږ بیره او د هغو بیره سره وتړو چې څوک د الله عز وجل څخه ډېر بیریږي. الله عز وجل د سورت آل عمران په 115 نمبر آیات کې فرمایي وخافوني ان کنتم مؤمنین، یعنی که تاسې مؤمنان یاست زما څخه وبیریږئ. مالک ابن دینار رحمه الله به ټوله شپه په ژړا ژړا لمونځ کاوه او بیا تر لمانځه وروسته خپله ږیره نیولې وه او په ژړا سره به ویل په حنین په زګیروي په عجز په عاجزي سره به ویل یا رب یا رب تا ته د جنت او اور اوسېدونکي در معلوم دي، زه نه پوهېږم چې مالک به په کوم ځای کې وي. ورونو ټوله شپه به یې لمونځ کاوه بیا به یې ږیره نیولې وه او ژړل به دغه به ویل چې مالک به په جنت کې وي که په اور کې. دغه د عمل د الله عز وجل د هغه قول سره مطابق او برابر وو کم چې د سورة السجده په 14 نمبر آیات کې فرمایي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یعنی د دوی بغلونه د خوب د بستره څخه لرې کېږي او دوی په داسې حال کې خپل رب ته دعا کوي، خپل رب بولي چې د قهر څخه یې بیریږي او د رحمت یې امید لري. دا خلق ولې داسې وه؟ ځکه د الله عز وجل څخه بیرېدل د هغه جل جلاله قهر او قدرت ور معلوم و. دوزخ او د هغه سخت عذابونه یې په یقین سره منلي وه. بالمقابل موږ چې شپه په ساز او فلمو تېروو بیا هم وایو جنت زموږ دی. دوزخ او د قبر عذابونه د کفارو دپاره دي.
هغه ښه خلک مو هغه دي چې شپه په کیسو تجارتي بحثو او په خوب تېروي. د سهار لمونځ ګای په کور کې کړی، ګای په مسجد کې او ګای قضا شوی، خو جنت خامخا زموږ دی. سبحان الله. بیا هم د حسن بصري رحمه الله قول تکراروم چې وایي مؤمن ښه عمل او بیره سره یو ځای کوي او کافر بد کارونه او امان سره یو ځای کوي. تاسې د نن ورځې و ډېرو مسلمانانو ته وګورئ، درواغ، غلا، کم، خیانت، حرام خوړل، حقوق والدین، قتل ارحام، سود او ربا و حرامو ته کتل، حرام اوریدل څونه نشر دي. او بیا مساجدو ته وګورئ چې د لمونځ کوونکو څخه خالي ولاړ دي، ډېر لږ خلک ولمنځو ته حاضرېږي. او که بیا د دغه مسلمانانو څخه پوښتنه وکړې، پوښتنه او بحث ورسره وکړې، په جواب کې به واورې چې الله غفور او رحیم دی. دا ولې؟ ځکه دوی د رب عز وجل څخه نه بیریږي. وما قدر الله حق قدره. دا کم غفلت او بې خبري ده، دا کمه ناپوهي او بې پروایي ده. الله عز وجل موږ ته په خپل کلام قرآن مجید کې د سورت قاف په ډیرو آیاتو کې د قیامت د ورځې حالات او عذابونه بیانوي او په هغو مو خبروي چې د هغې جملې څخه د دغه غافله او بې پروا انسانانو په لطفا کتاب واړوه.